تلپاتې ژمی. ډیر وخت مخکې د یوې غونډۍ په لمن کې د کروندګرو په یو ساده کلي کې د السا په نوم یوې پیغلې نجلۍ ژوند کاوه. هغه په دې نه پوهېده چې له خپلې پرورشي کورنۍ سره ژوند کوي. پلار جانه زموږ بریتونو ته وګوره، ګنډه تاو تاو او لوی. بس کئ نور، دواړه لاړ شئ. مور جانې، آیا دا عجیبه نه ده چې زما ویښتان له تاسو ټولو نه فرق لري؟ څه؟ ولې؟ ستا ویښتان ډیر ښایسته دي. یوازې ویښتان نه دي، ستاسو ټولو په مخ کې خالونه دي او زما نشته، او زما رنګ هم یو څه سپین دی. الیسا، د دې شیانو په اړه سوچونه مه کوه. ته زموږ لوري او موږ در سره مینه لرو. آیا دا بس نه ده؟ ما ډوډۍ، پنیر او ممپلي د خوړو لپاره تیار کړي. خو زه پنیر او شات غواړم. پنیر او شات غواړم. واخله. څومره خوند کوي. زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی ته ولې دا خوند نه ورکوي. السا تل داسې فکر کاوه چې د هغې په ژوند کې د یو څه کمی شته، خو نه پوهېده چې د څه شي. یو لمرین سهار السا وغوښتل د غرونو په لور د قدم وهلو لپاره لاړه شي. دا ځای څومره ښکلی دی او دغه ګلان څومره ښایسته دي. که چیرې یو څو دانې ترې راټول کړم او مور ته مې ورکړم نو خرڅ به یې کړي او ښه ګټه به وکړي. خو د ګلانو په راټولولو کې هغه دومره ډوبه وه چې هیڅ پوه نه شوه چې هغه په ځنګل کې څومره دننه لاړه. او دا لمر څومره ښه ګرم لګېږي. دلته به لږه دمه وکړم، ډېر خوند کوي. السا د لمر تر لوېدو په ژور خوب ویده شوه او د لمر له لوېدو وروسته یودم راویښه شوه. نه، باید ژر کور ته لاړه شم. خو په تیاره کې د څه نه لیدلو کبله هغه لا هم د ځنګله په لور لاړه، چیرې چې د واورې په شان یخ باد لګېدو. دا کوم ځای دی؟ باید له دې ځای نه وژغورل شم. خو قوي بادونو هغه له لارې نوره هم لرې کړه. السا په ډېرې ناهیلۍ سره د سرپناه موندلو لپاره هاخوا دېخوا وکتل. باید ژر ځان ورسوم. څوک شته؟ څرنګه چې د هغې سترګې په بندېدو شوې ور پرانیستل شو او یو لوړ سیوری د هغې پر سر راڅرګند شو. هیله کوم مرسته وکړئ. سبا سهار السا راویښیږي او ځان په یو ګرم او ښایسته بستر کې ویني. زه چیرته یم؟ او رښتیا بیګا شپه دلته راغلم. السا خپل څنګ ته د ګرمو خوړو په موندلو سره ډېره خوشحاله شوه او ژر ژر یې خواړه وخوړل. هغه ویني چې خونه کې دوړې شته خو ډېره ښه جوړه شوې ده. باید هغه نفر را پیدا کړم. هغه له خونې راوځي او ویني چې هغه نفر د شولورې لمبې اور ته ناست دی. راویښه شوې؟ هو، مننه چې بیګا شپه مو راسره مرسته وکړه. اوس چې ښایي باید کور ته لاړه شي، مور او پلار به دې ورخطا وي. او خدایه، آیا ته ښه یې؟ لاړه شه. څنګه چې هغه له دې عجیبه کور نه راووته، هغې احساس وکړ چې باد اوس ارامه شوی. هغه یخو شوي ونو او سپینې واورې ته په حیرانۍ سره ګوري. عجیبه ده، لا خو د سپرلي موسم دی او ونې هم لا ښایسته شنې دي، خو یوازې د ځنګله په دې یوه برخه کې څنګه ژمی کیدی شي؟ لږ وخت وروسته هغه د ځنګله د یخ وهلي ځای څخه راوځي. السا! 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 مورې؟ پلاره؟
السا موږ څومره اندېښمن وو. دې خواته د څه لپاره راتلې لورې؟ ما غوښتل تاسو ته یو څه ګلان راټول کړم تر څو خرڅ کړئ او شاید یو څه پیسې ترلاسه کړئ، خو ما نه لاره ورکه شوه، وبخئ. ګرانې هیڅ خبره نه ده، زموږ هغه پیسې نه دي په کار چې تا یې له کبله له لاسه ورکو. بیا هیڅ کله دا کار ونه کړي لور جانې. السا د هغوی خبره مني، خو خپل مور او پلار ته له هغې سره د شوې عجیبې کیسې په اړه څه نه وایي او حیرانتیا سره کور ته ځي. سبا ورځ هغه په خیالونو کې ډوبه وه. هغه نفر په ما ډیر مهربانه و، خو ډیر زیات ناروغ معلومیده. آیا ورشم پوښتنه وکړم؟ پلار مې پټي کې بوخت دی او مور مې په باغ کې ده، دواړه به ناوخته کور ته راځي. ټیما او بین خو هره ورځ تر لمر پرېوتو بهر لوبې کوي، نو فکر کوم باید لاړه شم. هغه په منډه د غرونو په لور ځي او په سختۍ سره له یخو بادونو تیریږي. السا په تمې سره بیا هغه ورټکوي. سلام، زه هماغه جلی یم چې ته څه غواړې؟ چې له تا مننه وکړم. پرون دې وکړله، ځه. صبر، دلته بهر مې مه پرېږده. آیا دلته یوازې اوسېږي؟ او خدایا، دا واخله. ته لا دلته یې؟ دا څه دي؟ یخني چې سړه مو ختم کړي. هیله کوم یو څه وڅښه. سړی یخنۍ ته ګوري. هغه ډېر ناروغه دی او ګرمې یخنۍ ته یې زړه کیږي. ډېره خوندوره ده. السا ډېره خوشحالیږي او په خبرو کې ډوبیږي او سړی د هغې له خوښۍ ډکو خبرو ته چې په مخ یې قهر ځلیږي په چوپتیا سره غوږ دی او یخني څکي. اوه، زه باید لاړه شم ښاغلیه. الفرید. سمه ده ښاغلی الفرید، سبا به ستاسو لیدو ته راشم. سمه ده. خو ولې؟ خدای پامان. السا له خوښۍ ډکه مسکا کوي او په تیزۍ سره د خپلې کورنۍ له راتګ څخه لږ مخکې کور ته رارسیږي. په دې توګه هغه هره ورځ د ښاغلي الفرید لیدو ته ځي. هر کله چې هغه له ښاغلي الفرید سره وي نو د یو عجیب ډول رضایت احساس کوي. په لومړي سر کې ښاغلی الفرید کوښښ کوي چې هغې ته توجه ورنکړي، خو وروسته هغه هم د السا له خوښۍ ډک شتون نه خوند اخلي. د وخت په تېرېدو سره هغه السا ته د ډېرو په زړه پورو څیزونو زده کړه ورکوي. همداراز له خپلو کتابونو څخه هغې ته ښایسته کیسې لولي. غواړم تا ته یو څه درکړم. هغه دننه ځي او ډېرو زیاتو خوندورو خوړو سره بیرته راځي. د وزې د پنیرو او شاتو ډوډۍ ده، دا مې ډېره خوښیږي. اوه، دا خو زما ډېره خوښیږي، خو زموږ په کور کې څوک نه خوښوي. ښاغلی الفرید او السا ډېر ژر یو بل ته نږدې کیږي او یوه قوي اړیکه د دوی ترمنځ رامنځته کیږي. په همدې توګه 2 کلونه تیریږي او السا 18 کلنه کیږي. یوه ورځ یوه خطرناکه ناروغي د السا د کلي په کروندو کې را پیدا کیږي او د هغوی ټول فصلونه له منځه وړي. فصل به بیرته څنګه کرو؟ ډېر ژر به نوي تخمونو ته اړتیا ولرو. خو موږ سره د تخمونو اخیستلو لپاره هیڅ پیسې نشته دي. په همدې ورځ چې کله السا د ښاغلي الفرید لیدو ته ولاړه نو د دې حادثې په اړه یې ورته وویل. ځینې خلک خو شاید د لږو خوړو درلودلو له کبله له لوږې سره مخ شي. هغه د السا له خفګان نه ډک مخ ته ګوري او له خونې وځي. واخله. ولې؟ دا خو د سرو زرو له سکو او جواهراتو څخه ډکه ده. السا، دا په پټه توګه دهقانانو ته ورکه. د هغوی د فصل د ساتلو لپاره به کافي وي. السا که څه هم حیرانه وه، خو د هغه غوښتنه یې ومنله. هغې دا هر څه په بیلو بیلو کڅوړو کې وویشل او د هر دهقان کور مخې ته یې کېښودل. هغوی چې کله دا هر څه ولیدل نو ډېر زیات حیرانه شول. ښاغلی الفرید، هغه کار مې وکړ. دهقانان رښتیا ډېر خوشحاله شول. مننه السا، زه ډاډه یم چې حتی زما میرمن به هم خوشحاله شوي وي. ستاسو میرمن؟ الفرید د هغې په حیرانتیا مسکی کیږي. یوه کیسه به درته وکم. ډېر وخت مخکې زه یو مالداره خو سخت زړه لرونکی او لالچي سړی وم. زما د ګرانې میرمن اولویا زړه د سرو زرو و، خو ما هیڅکله هم د هغې مهربانه مشورو ته غوږ کېنښود.
د نوي کال یوه شپه موږ ټولو په کور کې د شته مېلمنو سره یو ځای لمانځله چې څومره کوی شئ خوند واخلئ. مننه مننه الفرید دا څوک دی وایه؟ ها؟ زه لاړه شه. هیله کوم زه یوازې د نن شپې لپاره ګرم ځای او یو څه خوړو ته اړتیا لرم. کولی شي مرسته راسره وکئ؟ زه لاړه شه، زموږ محفل مه راخرابوه. ګرانه هیله کوم هغه وږي ده او یخ وهلي، باید مرسته ورسره وکړو. نه یعنی نه، زه لاړه شه. په همدې وخت کې باد نور هم تیزیږي او بوډۍ ښځه په پري بدلیږي. ستا زړه لکه د کاڼي سخت دی ښاغلیه، خو ستا میرمن بیا ډېره مهربانه ښځه ده. ته د هغې د مینې وړ نه یې او نه هم د دې سوکاله ژوند مړې. زه تا ته د تلپاتې ژمي او ستا میرمنې ته په اوږدو خوب د ویده کېدو ښې راکوم. هر کله چې ته له خپلو کړنو په رښتینې توګه پښیمانه شوې نو ستا میرمن به له خوبه راپاڅېږي او په دې هر څه به پوه شي ښاغلیه. زما د ښېرا له منځه تللو سره به پټ حقیقتونه راڅرګند شي ښاغلیه. او همدې سره زموږ په کلي د یخ او واورې څپې راخورې شوې. اوه خدایا نه، زما لور، هیله کوم لور مې وژغوره، له دې ځای نه یې وباسه. هغه په ژور خوب ویده شوه او زما لور ما هغه ډیره ولټوله خو ومې نشوه کولی پیدا یې کړم. اوه دا خو ډېر بد شوي. ته یو بد سړی نه یې، ته ډېر مهربانه سړی یې. ستا میرمن به خامخا راویښه شي. آیا زه هغه لیدی شم؟ کله چې دوی دواړه یوې یخ وهلې خونې ته ورننوځي، ایلسا د یخ نه جوړه شوې تابوت کې یو ښکلې میرمن ویني چې په ژور خوب پکې ویده ده. دا اولیویا ده. ګرانې اولیویا، زما د چلن له کبله ما وبخه. زه زما د ټولو بدو کړنو په اړه پښیمانه یم او دې الیسا ما ته وښودله چې مینه او مهرباني څومره ښایسته څیزونه دي. کاشکې ته راویښه شي او دا هر څه وویني. اوه خیره له منځه لاړه. له ځنګل نه ټولې واورې او یخ هم له منځه لاړل. په حویلۍ کې د ګرمایښت له امله ګلونه راوټوکېدل. الفرید، اولیویا، ته راویښه شوې؟ مونږ چیرته یو؟ الفرید له اوښکو نه په ډکو سترګو ټول هغه څه چې شوي وو هغې ته تشریح کړل او اولویا ته هم د خیره په اړه هر څه بیرته رایاد شول. آیا دا زموږ لور ده؟ نه، دا ایلسا ده، یوه وړه مهربانه نجلۍ چې له تیرو 2 کلونو راهیسې دلته راځي. خو د دې په مخ کې 3 خالونه دي، ته وګوره، بالکل زما په شان ده. زه خو مخکې مې دې ته څرنګه پام نشو. زما د ښېرا له منځه تللو سره به پټ حقیقتونه راڅرګند شي. په ناڅاپي توګه ایلسا د خپلې مور غږ اوري. ایلسا مورې دلته یم. اوه ایلسا، درته ما نه وویل چې دلته مه راځه؟ میرمن اولیوا؟ اوه آلی. دواړه میرمنې د یو بل په لیدو سره په ژړا کیږي، په داسې حال کې چې ایلسا څنګ ته په تعجب سره ولاړه وي. تاسو څنګه زما مور پیژنئ؟ اوه ایلیسا جانې، په اصل کې میرمن اولیوا ستا رښتینې مور ده لورې. دوی دواړه ستا مور او پلار دي. څه؟ ما ته څو کاله مخکې له ځان سره راوړی وي خو په دومره موده کې مې حقیقت درته ونه شو ویلی. خو موږ ته ته د خپلې لور په شان ګرانه یې. اوه زه پوهېږم. ایلسا په ژړا کیږي او علي ته غاړه ورکوي. ایلسا، پلار جانه، مورې، زموږ ګرانې لور جانې.
او په دې توګه السا له خپلې اصلي کورنۍ سره پاتې کیږي. واضحه ده چې هغه به د علي، جورج او د هغوی غبرګوني زامنو لیدو ته هم ورځي او د هغوی په مینه کې به هیڅ کموالی رانشي. خو هغه ډیره خوشحاله وه چې بل اخره خپلې اصلي کورنۍ سره یو ځای شوه.